او د هغې زمانې نه پس علما کرام لیکلي بیا چېرته دریای نیل کې دا څیز نه راغلی چې دریای نیل وچ شوی چېرته حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا د حضرت عمر کرامات. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه داسې بهترین انسانو د خپل بادشاهۍ باوجود هغه دونه کرامات والا و که نه کرامات یې اوس وایي د حضرت عمر رضی الله تعالی چې ورځ مقبرې ته تللی و مقبرې ته تللی و هلته السلام علیکم یا اهل القبور اواز یې وکړ ای قبرونو والا په تاسو باندې سلامتیایي او بیا یې اخبارکم ما عندنا وایي ای قبرونو والو وایي ستاسو ته زمونږ د طرفه یو خبر زه در کوم ستاسو خبر دی او مونږ سره دی زه تاسو ته در کومه هغه دا دی چې ان نساءکم قد تزوجنا چې ستاسو چې کومې بیبیانې مې ستاسو نه پاتې شوې هغې خو نور مړونه کړي دي ځان له نور ودونه یې کړي دي د نورو خلکو سره یې واده وکړو قبرونو والا ته او دیارکم قد سکنت او ستاسو چې کوم کورونه دي په هغې کې خو نور خلک اوسېږي اوس او بیا ورته و اموالکم قد قسمت او ستاسو مالونه هغو تقسیم شوي دي په خلکو کې نو د هغې طرفه یو غیبانه آواز ورته راغی د مقبرې نه غیبانه او څه یې ورته چې اخبارنا ما عندنا زمونږ سره هم خپل خبر دی ای عمره یا عمر اخبارنا ما عندنا زمونږ سره خپل خبرونه دي هغه دا دي چې ما قدمناه فقد وجدناه مونږ چې کوم څیزونه مخکې اعمال لیږلي د خپل ځان دپاره نیک اعمال د هغې ثواب مونږ ته میلاو شو وما انفقنا فقد ربحناه او کوم څیز چې مونږ د الله د رضا دپاره خرڅ کړی نن یې مونږ ته د ګټې پته ولګېږي چې څومره ګټې ده خبر ته چې رالو پته راته ولګېږي چې ګټې څومره ګټه ده او بل تخلفنا فقد خسرناه او کوم څیز چې مونږ په دنیا کې پرېښودو هغه سره مونږ تاواني کړو د دنیا هغې څیزونه تاواني کړو او کوم چې مونږ د الله د رضا دپاره خرڅ کړی یا مخکې خپل اعمال لیږلي دي هغې کې مونږ ګټه وکړه هغې کې مونږ ګټې واله شو نو د هغې ځای ګټه وایي څه ده په دې کې د الله جل شانو دپاره ته یو کار وکړي یا د الله جل شانو د رضا دپاره خرڅ کړي او صرف تاوان مونږ ته په هغه کې میلاو شو کوم چې مونږ وروسته پرېښي دي یو بل قبر دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کرامات خلکو اورېدلي وو چې حضرت عمر اواز وکړو په مقبره کې یو غیبانه اواز ورته راغی یو نوجوان قبر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ول راغی که نه نوجوان قبر ته وی که نه ولمن خاف مقام ربه جنتان څوک چې د الله جل شانو دپاره ویرېدو هغه ته ډبل جنت میلاویږي څه ته میلاوي ډبل جنت آیت مبارکه د سورة رحمان د غیبانه اواز دغه وخت کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته شوی و وی ای عمره اواز چې یا عمر قد اعطانیهما ربي فی الجنة مرتين دا ته چې څنګه ډبل جنت یادې الله جل شانو ماله هغه شانتې راکړی دی نوجوان ورته څه وي د قبر نه ورته اواز وکړو داسې هغه خلکو ته کېږي چې کرامات والا خلک ما ورته ته خو نه کېږي که نه چېرته شوی دی ته حمزه دا شوی دی نه دی شوی دا کرامات والا خلکو ته کېږي اول کرامت ته حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ډېر زیات عجیب و حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه زوی دی هغه وایي زما بابا چې به د خولې نه لا خبره نه وایستې هغه شانتې به وه د مستقبل باره کې به یو خبره وکړه چې داسې به کېږي او هغه شان به وشوه ګورې نه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د نبي علیه السلام په دور کې تاسو ته ما وي کم مرید کم شاګرد چې هغه د خپل استاد او د خپل پیر د مخې خپل استاد او خپل پیر متاثره کړي پوه شي دا شاګرد ډېرې مرتبې واله دی او دا مرید ډېرې مرتبې واله دی داسې مې ورته ویلي حضرت نبي علیه السلام موجود دی نبي علیه الصلاة والسلام له حضرت عمر راغی یا رسول الله ستا د بیبیانې تا سره ناست دي که نه نو د صحابه کرام ستا خواله راځي او بار د بانډو نه پکې خلک راځي نو دوی خو نور ټیک دي پرده کې دي دا مخې ښکاري نه که دا مخې پټ کو ښه به نه نبي علیه الصلاة والسلام ته د نبي علیه السلام بیبیانو کې یو څو بیبیانې وې هغې له قار ورغې حضرت عایشې رضي الله تعالی عنها وی ای عمره ستا زموږ په کور کې کار نشته وایي ستا زموږ په کور کې کار نشته چې دا وي که نه هغې ټیک ته زه به څه ویم په دې کې الله جل شانو آیتونه نازل کړه چې نبي علیه الصلاة والسلام ته د خپلو بیبیانو ته او د مؤمنانو چې کومې ماشومانې زنانې دي هغې ته دا خبره وکړه چې دنین علیهن من جلابیبهم چې عمر ټیک خبره کوي مخونه دې پټوي عمر ټیک خبره کوي مخونه دې پټوي ښه د عمر خبره ټیک ده بل آیت مبارکه نبی علیه الصلاة والسلام مبارک طواف وکړه نه دا مقام ابراهیم چې دی حضرت عمر یا رسول الله دی مقام ابراهیم کې 2 رکعاته نفل نه کوو نبی علیه السلام فرمایل لږ صبر وکړه الله جل شانه حکم نه دی کړی الله جل شانه فرمایل واتخذوا من مقام ابراهیم مصلى حضرت ابراهیم مقام ابراهیم چې دلته تاسو 2 رکعاته نفل وکړئ عمر ټیک وایي چې عمر به کومه خبره هم کوله په جنگ بدر کې داسې کار شوی چې نبی علیه الصلاة والسلام د ابوبکر صدیق صاحب نه حضرت عمر صاحب نه مشوره واغسته حضرت عمر صاحب ته وایي دا ټول کافر چې موږ کوم قیدیان نیولي دا به قتل کړو دا اینې به ولې توی کو چې پته ولګي دا دشمنان دي اول وایي ما ته د خپل رشته دار چې کوم تا نیولي دي که نه دا ما ته حواله کړه چې د سرونه ودنګوم ابوبکر صدیق صاحب ته یا رسول الله وایي معاف پرې کړو نبی علیه السلام ته ابوبکر صدیقه وایي ته د ابراهیم علیه السلام ته کې نرم دلی او حضرت عمر صاحب ته حضرت نوح علیه السلام په شان غوسه نه کوي هغه وایي یوم د سړي بچی نه دی پرې نه دی که نه پرون ویلي واقعه کنه چې عمر حضرت نوح علیه السلام غصه شو چې رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا دا په مخ تزمکه یو کافر هم پرې ټول تباہ کی بیا طوفان نوح را حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته ډېر سخت مزاج دی حضرت نوح علیه السلام په شان غصه دی وکړه لږ بند کې
خبر دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې بس سوي الله باغ نازل اول الله جل شانو قرآن مجید سورہ انفال کې آیتونه نازل کړل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسان معاف کړل کنه، مطلب دا قتل نه کړل. ور خپل سیستم چې لاسو کسانو مسلمانانو تباری او سړی لیکل خې طریقه به وته دا لوی واقعه ده. چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه خلک معاف کړل کنه، آیتونه نازل شو. ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض. د پیغمبر د پاره دا سره جایز نه دي چې هغه کافر پری دی په مختزمه کا باندې. د پیغمبر د پاره دا خبر ضروري وکم چې حضرت عمر وی چې دا اینی به توي کو دا خبره ټیک ونی الله فرمایل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سترګونه اوخ کلاړي وای کچرته د الله جل شانو فرمایل وای کچرته ما چرته په لوح محفوظ کې دا نه ویل کله چې په مشوره کې ما خیر اچولې ده. دا صحابه کو سره مشوره وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام. ما په لوح محفوظ کې لیکلي دي چې کم خلک مشوره وکړي خپل کوشش وکړي او یو فیصله وکړي مسلمانان. زه دی په خپل کوشش ته وجه نه نیسم کدي غلطه فیصله مو کې خیر دی. نو کدا ما په چرته په لوح محفوظ کې نه ویل کله نو تاسو ټول له عذاب درکړې وي، عذاب به درکړې وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جړا شو وای کچرته الله جل شانو په لوح محفوظ کې فیصله نه ویل کله دا خبره نه ویل کله چې مجتهد ز په خپل خطا باندې نه نیسم یا کوشش کوم کې ز په خطا باندې نه نیسم کدا من دا الله نه ویل کله په لوح محفوظ کې نبی علیہ السلام فرمایل نو اوس که عذاب راغلی وي موږ ټول به تباشه وي سوا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ. حضرت عمر به بچ وي ځکه دا هغه فیصله د کوم چې د الله د کتاب فیصله ایتونه به نو نازل شي. حضرت عمر به خبر وکړه ایتونه به نازل شو. ډیر ځایونه په قرآن مجید کې دا چې حضرت عمر سویلی بس دا ټیک ده. حضرت عمر چې بس وی الله به دا ټیک دا سلی صحابیو حضرت عبد الله بن عمر سے وایي زما بابا چرته یو خبره نه وکړي هغه خبره به ټیک وه. دا سي حضرت عمر رضی الله تعالی د کرامات او خاوندو زبردست انسانو. او دا سي عجیبه یو ځای ته صحابه کرام تلو کنه ځنګل ته چرته تل په سفر باندې نو وی چې جی حضرت عمر رضی الله تعالی په زمانه کې وی چې جی صحابه کرام چلته په ځنګل کې ډېر خطرناک جناور دي ازمری دي پاږي کې شرمخان دي مونږ به وخوري. حضرت عمر رضی الله تعالی لیکل وکړه یو خط ولېګو هغه بن کو غیله ور کلا سرمن ځنګل ته څنګه ورشه دا خط پور غورځوي یو سټ ته ځنګل نه پاتې شي تاسو سټیب اوکې ادا به د شپې ځنګل ته غورځوي. وای ټیک ته امیر المؤمنین چې کله سبا صحابه کرام لاړه الته بشپره له ځنګل نه یو طرف ته خپل خیمه خخې کړې ابي ځنګل ته شپې خط گزارو. هغه کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دالی کړیو چې اې د ځنګل زناورو یا ساده نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام تاسو په دلاره باندې تیری او چرته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام ته تکلیف او نقصان نه رسوي ګنې الله جل شانو هم تباہ او برباد. چې دا خط څنګه ور وګرځید وغه ته زناور او خط نه دی کتلې زناور په خط نه پويږي. د حضرت عمر د خط دومره اثر چې سباله خلکو ته صحابه کرامو ټول زناور په قطار کې غروانو په یو بل پسې ځنګلي پرې خو چا په خط باندې حضرت عمر رضی الله تعالی په خط باندې. دا سي عجیب او واقع مې ته دریای نیل کړه وکنه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دریای نیل به وچېدو ورکال د مصر چې کوم دریای نیل کله چې مصر فتح شو داغه گورنر حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې گورنر یغو نقلت دخل کې یو رسم هغه رسم دا چې دریای نیل اجب کله وچ نو خلکو طبيعت تکلیف وزکه وببنوي خلکو فصل بم خرابېدو نسل بم خرابېدو چې وبني بیا حالت خراب دا دریای نیل به هر کله اوچېدو. دا شیطان نه دی د په ذکرو کنه چې د بوته یو ورخ په وته وو دی وبوته وب نه راتلی دریای نیل ته به وچو نبي دا شیطان دی په زمانه کې راغلی او جمال یو چل لازم دا به جاری شي وایسه چلې وای تاسو خپل جنیو ګورې مستیانو ته وي خپل یو جنیو ګورې هغه سنبال کې ابي الاله کې ودی دریاب ته ور غورځوي نو دا دریاب به جاری شي. دا ول شیطان مشوره ورکړه بس هغه وی ټیک ته هغه چې هغه دریاب وچو هغه زنانه ماشومه هغه الاله کړه سنبال کړي او ور وی غورځول هغه ته دریای نیل جاری شو. دا بس رسي شیطان ارک الله چل کو الته به وته وټواله ورخ په وته و لار به وته بند کړو بوته بیا به دی خو هغه رسم ولا جوړ کړو لکه زموږ څنګه په تعویز باندې یقیني صحیح ده غلط څه ما چې الله ستاسو سونه واچو تور کنه دا ناروا دي ګوره. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا سونه الله سونه ته مره تواچو کنه دا موږ وای دا په جبه کې چې دا په پلان کې چې پلان کې دا ور ناروا دي. نبی رسول الله فرمایي دا چې چواچول او دا مړ شو کنه او دا سړي په لاسو وای دا د عیسایانو او د يهوديانو په مقبره کې خخ کې د مسلمانانو په مقبره کې نه خوي دا د مسلمانانو په مقبره کې سړی وای نه خوي خاص حدیث شریف کې راځي. دا سونه ټیک نه په دې سونه زموږ څنګه یقیني دا شیطان په دې کې د الیکشن اثر ورزولې موږ کارو شو سیستیک شوی کارو شو او صحیح تعویز یو خو نه د قران او د حدیث څخه موافق تعویز یو جایز دي نقصان پکې نشته او دا کوډ موډ او دا سونه د فضولیات د انسان عقیده خرابې دا شیطان په الیکشن اثر واجه خلکو دې سرکار کی انور خبر نه دا شیطان هغه شان چل کړي د عمر رضی الله عنه په دور کې به څنګه الته دا ډیر زمانی دا رسم راوړ هر کال به خپل جنې به راوسته هغه به الاله کورو به غرزوله حضرت عمرو بن